ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان نوی حکومت دی دا دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان نوی حکومت ته د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان له نوي حکومت غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي او د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد د پاکستان پر نوي حکومت غږ کړی چې له افغانستان سره د په چلند کې بدلون راولي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د کډوالو په موضوع کې نرمښت د سوداګرۍ وده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اسانتیاوې د برابرې شي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د کب شلمه د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په زور ایستلو په موضوع دی له سره کتنه وشي او نوی حکومت ته په دغه برخه کې نرمښت راولي. تیره ورځ شنبه د کب 19مه د پاکستان حکومت له لوري 27 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 142 تنه کېږي په جبري ډول افغانستان ته په جبري توګه له پاکستان نه ستنه کړي دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې د دوی حکومت له پاکستان سره په سیاسي او اقتصادي برخه کې ښې اړیکې لري او غواړي دغو اړیکو ته همداسې دوام ورکړي. په دې اړه له د پاکستان له لوري رسمي دریځ نه دی څرګند شوی خو تر دې وړاندې د څه باندې 2 کلونو په اوږدو کې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارت تورن کړی و چې د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري او له افغانستان نه د پاکستان امنیت ته ګواښونه پیښیږي. د پاکستان حکومت دعوا لري چې له هغې ورځې چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ته رسېدلی د پاکستاني طالبانو ډلو ته په افغانستان کې امن پټن ځایونه ورکړي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي او د دوی امن ګډوډوي. خو د افغانستان اسلامي امارت دا تورونه په بیا رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.